د کابل ښار صنعتګر له اسلامي امارت نه غواړي چې د دایمي ځای او د برېښنا اسانتیاوې دې ورته برابرې شي. د تولیدي فابریکو مسؤلینو او کسبګرو په یوه غونډه کې د داخلي تولیداتو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. ویل چې د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې داخلي تولیدات مهم او اساسي رول لري. په ټوله دنیا کې سرمایه گذاري کړې افغانانو دا به بیرته راتشویکو او دوی د هدف به دا وي چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، د وارداتو مخه ونیسي، د تولید او د صادراتو طرف تلاش شو. ما شاهد از این هستیم که 12 ساعت الا یا 14 ساعت برق داریم. آیا کشورهای همسایه که همجوار افغانستان است اینا هم همچین برق دارن؟ ما این قبول کردیم، میفهمیم که ما یک کشور رنج دیده، درد دیده، مشکلات دیده هستیم. مگم امروز چیزهایی که در توانایی دولت است باید هیچ نوع دریغ به خاطر بهبود صنعت افغانستان نکنند. که برق رسی ما فابریکې ته مرسي 200 کسان یا 200 یا 300 ما سا کار کو 500 تا سا کار کو امام په ګټه دی تم په ګټه دی. که سیل راغی ټول وړي په یو کښتۍ کې در سناست یو مو یو روپۍ په بیرون کې سرمایه گذاري نه درکړي څه چې لرو په دغه پارک صنعتي کې. د تولیدي فابریکو مسؤلینو او کسبګرو غوښتل چې په دغه غونډه کې د افغانستان د قانون او صنایعو د خونې د ریاست لپاره نوې ټاکنې ترسره کړي چې د یو لړ ستونزو له امله یې ټاکنې ترسره نشوې. انتخابات یگانه راه حل بحران و بنوبست هیئت رهبری دور اتاقها بوده و از طریق همین کنفرانس که همه نمایندگان صنعتکار به حیث اعضا و فعالین اتاق در آن شرکت ورزیدند به اتفاق آرا اعلان می نماید که در تدبیر هرچه عاجل انتخابات برای رفع بحران اتاق امارت محترم اسلامی بخصوص وزارت محترم صنعت تجارت و معادن همکاری همه جانبه نماید. په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د تولیدي فابریکو شمیر زیات شوی دی چې تر ډیره یې د ګاونډیو هیوادونو څخه واردات کم کړي دي. زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او د هیواد په اقتصادي پرمختګ کې رغنده رول ترسره کړی دی. اسلامي امارت هم ورسره د راډخیزو مرستو او همکاریو ژمنې کوي.